مرګرو دویم نمبر چې زمون کم ټیسټ دی ته وای KAR ټیسټ پوتاشیم ټیسټ هم وته وای دا څه خاص قسمه کانی ډبرې دي دا په هغه باندې کیږي په دې کانی کې دنه پوتاشیمي چې کله دا کانی جوړ شو د کې پوتاشیم یو دا په مزه کنورټ کېدل شروع شي ارګن ګیس ته خو دا پوتاشیم او دا ارګن ګیس دواړه په کانی کې ګیری داتې بار راوته نشي چې کله دا سکانې ساينسدانان پیدا کی نو بیا غراوړي په لیبارټري کې او دا پوس کی او دنه چکای چې سونه پوتاشیم دی او سونه ارګن ګیس دی دواړه ته راوباسي او وګوري کچته د پوتاشیم او د ارګن ګیس تناسب برابرۍ 50-50% نو د دې مطلب دا چې دې کانی نیم پوتاشیم کنورټ کړي دی ارګن ګیس او چې کله دا کانه نیم پوتاشیم ارګن ګیس ته کنورټ کینو د مطلب دا چې دا کانه 1.15 ارب کاله زوړ دی په دغه حساب سره کچته د کانی کې پوتاشیم 15% او خطل او ارګن ګیس پکې 15% او خطل نو به د مطلب دا چې دا کانه 2.5 بلین کاله زوړ دی 2.5 ارب کاله زوړ دی او د دې کانی مکمل پوتاشیم چې مکمل ارګن ګیس ته کنورټ شینو دا دورانیه 4 ارب کاله ده